مشر د وجرو مشر باچا خان سره ولی خان سره عبدالخان لالا ډېر نږدې کار کړی دی. سوچ د دې ټولو مشکلاتو سره هغه زه دا ویلی شم چې کلي په کلي ګرځېدلی دی. الله درېیمه چې کوم باچا خان مرکز کې یو قرآن خواني وکړه او انشاءالله تعزیتي ریفرنس به هم د پارټۍ مشرانو په قیادت کې کېږي. یقینا چې د افضل خان لالا یو ډېر پښتون یو ډېر د قام د همیشه د قوم د یووالي د وحدت خبره کړې وه او چې څومره د هغه ژوند او څومره د هغه هلې ځلې وې نو هغه د دې پښتون قام د لر او بر یو افغان دپاره او د دغه ملي هغه چې کوم زموږ د یووالي خبره وه نو هغه افضل خان لالا کوله. د پارټۍ لپاره او د پښتون قام د تحریک لپاره د لر او بر د تحریک لپاره د عبدالخان لالا چې کومې قربانۍ دي دا تاریخ پاڼه چې کوم دي نو هغه ډکې دي تاریخ دا پروت دی او عبدالخان لالا چې کومه د پښتون قام لپاره کومه قرباني ورکړې ده دې سختۍ تېرې کړې دي جیلونه یې خوړلي دي جلاوطنۍ یې تېرې کړي په افغانستان کې وخت تېر کړی دی او پښتنو دپاره یې څه وکړه کور قربان کړه ځان یې قربان کړه بچي هر څه ورته وسوځېدل هر څه یې خراب شو هغه بیا هم یو نر پښتون او د نرې پښتنې او د نر مور و پلار نه پیدا شوی